پر طالبانو د پاکستان گزار او د طالبانو زبردست ځواب. وایي خپل کمزوري زموږ په ملامتولو مه پټوئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پېښور ستره چاودنه چې تر 100 ډېر پښتانه پکې شهیدان او تر 200 ډېر زخمیان شول. که څه هم پاکستاني ریاست یې پړه پر ټي ټي پي واچوله او ویې ویل یاده ډله د افغانستان څخه پر دوی بریدونه پلانوي. خو د ټي ټي پي بیا د پېښور په چاودنه کې لاس لرل رد کړ. شنونکي وایي داسې پیښې پخوا هم شوې وې چې پاکستاني پوځ د ډالرو ترلاسه کولو لپاره پښتانه قتل عام کوي، خو پړه بیا پر افغانستان او طالبانو اچولې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي وایي پاکستان د پېښور وروستۍ چاودنې په اړه دقیقه څېړنه وکړي او افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. هغه دغه څرګندونې نن چهارشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا د معتادینو درملنې 15,000 بستریز روغتون د پرانیستو مراسمو کې وکړې. ښاغلي متقي زیاته کړې چې اسلامي امارت د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. نوموړي زیاته کړې موږ ټولې نړۍ ته په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادو ته دا ډاډ ورکوو چې له افغانستان څخه هیڅ ډول خطر چاته نه دی متوجه. موږ سیمه کې امن غواړو. متقي همداراز ویلي چې ګاونډی هیواد د خپل کمزوري زموږ په ملامتولو نه پټوي. افغانستان کې نه ترهګر شته او نه هم چاته اجازه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم د پېښور یو جومات کې برید غندلی و او د اسلام مبارک دین له احکامو یې خلاف بللی و. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې په وار ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري، خو د افغانستان تیرو حکومت او اوس مهال د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو ادعاوې رد کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.